السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز و محترم قدردانو یو ځل بیا درته د یوټیوب په پاڼه باندې پښتو ادبي کاروان باندې د زړه له تله سلام وایم. غواړم چې یو بل د پښتو صنف در سره شریک کړم چې مستفید شئ ته فایده ته والی او یو ډېر ځانګړی صنف دی د پښتو هغه ټپه لنډۍ یا مصرع. دا څه ته وایي، دا د کومه ځایه راوتې ده او څرنګه ځي په دې باندې خبره کوو. لږ غوندې معمولي غوندې تعارف یې دی د ټپې. ټپه څه ته وایي؟ محترمو، ټپه د پښتو شاعرۍ یو ولسي صنف دی. ولسي هغې ته وایي چې شاعر یې نه وي معلوم، یعنی عوامو جوړه کړي وي او عوامي شاعري هم ورته وایي. محترمو، ادب په دوه قسمه دی، یو ته خاص ادب ویلی شي او بل ته عام ادب وایي. خاص ادب هغه دی چې شاعر یې معلوم دی، لکه د رحمان بابا یا خوشحال بابا یا د موجوده شاعرانو شاعري شوله. خو بل عام ادب یا عوامي شاعري ده چې د هغې شاعر نه وي معلوم بلکې عوام یې جوړوي. دې ته شفاهي ادب یا فولکلوري ادب هم ویلی شي. نو ټپه د عوامو ژبه ده او د عوامو شاعري ده. ټپې ته مصرع او لنډۍ هم ویلی شي. د دې الفاظو روایتي تعریفونه هم شوي دي. ویلی شي چې ټپه ورته په دې وجه ویلی شي چې د دې یو مصرع لنډه ده او بله اوږده وي، نو اواز پرې ټپې کېږي او د ویلو په وخت کې ورته په غوږ لاس کې ښودلی شي. مصرع ورته په دوو وجو ویلی شي. یو وجه یې دا بیانولی شي چې مصرع چونکې د پښتو شاعرۍ یو ډېر خوږ صنف دی، نو په اورېدو سره په زړه ډېر اثر کوي او دغه اثر داسې وي لکه د مصرۍ تورې ګزار. د مصر تورې ډېرې مشهورې فولادي تورې وي چې ګزار به یې نه جوړېدو. دویمه وجه یې دا بیانېږي چې مصرع هم لکه د مصري په شان ډېره خوږه وي، نو ځکه ورته مصري ویلی شي. مصري لکه د چینۍ په شان خوږې سپینې دانې وي چې په افغانستان کې ډېره میلاویږي. او لنډۍ د مار یو خطرناک قسم دی چې زهر یې ډېر اثر کوي او دغه رنګ ټپه هم په اورېدو کې ډېر تاثیر لري. د لنډۍ ویلو دویمه وجه ورته د دې د ساخت په بنا ویلی شي چې دا لنډه وي، یعنی صرف دوه مصرې وي چې یوه مصره یې 9 سېلابونه او بله 14 سېلابه وي. به هر حال دې خبرو ته نه ځو، ولې چې داسې قسمه توجیحات خو د پښتو ژبې د هر صنف کېدلی شي. خو ضروري خبرې ته راځو چې سېلابونه هغه هومره الفاظ ته ویلی شي کوم چې په ترنم کې د آهنګ برابرولو دپاره په یو وخت د خولې نه وځي، چې چپې هم ورته ویلی شي. لکه د مثال په طور، جانانه ته خو داسې نه وې، د چا خبرې دې ضرور منلې دي نه. اوس د دې سېلابونه شمارو چې لومبۍ مصرع 9 سېلابه ده او دویمه 14 سېلابه ده چې شکل یې دا رنګ جوړیږي: جا نه ته خو داسې نه وې، د چا خبرې دې ضرور منلې دي نه. بره مصرع 9 او لاندې 14 چپې جوړیږي. محترمو، امید چې تاسو به د ټپې په وضاحت ضرور پوه شوي یې. په آخر کې به در سره یو څو ټپې شریکې کړم، کیدای شي چې خوښې مو شي. که بادشاهان په دنیا نه وی، شر او فساد قتل به عام سره کېده نه. که عالمان په دنیا نه وی، د واړو خلکو نه به ورک و ایمانونه. که کم عقلان په دنیا نه وی، هوښیار به عقل بیا د چا نه زده کوونه. که اولیا په دنیا نه وی، دوستانو نه به پیژندل محبتونه. که خادي نه وی په دنیا کې، د دنیا یو سړي به غم نه پیژندنه. او د سترګو باز که په ښکار نه تلې، د زړه ښکاري به نه غوښتل زلفې دامونه. ستاسو ډېره مننه.